شوی پاغه باندې فایرینګ شوی دی. ګوره دا دهشتګردي چې څنګه زمونږ د ملک راګیر کړي زمونږ وطن راګیر کړي د قشانت کې په دې ساوث ایشین کنټریز کې مینلی او په پرشین کنټریز کې مطلب په میډل ایسټرن کنټریز کې عربي ممالک کې عراق سیریا وغیرہ په دې کې د دهشتګردي شو د ډیره زیاته خورا. په عمان کې اوس یو اٹیک شوی دی اوس په امام بارګاه باندې کسان په ورغلي دي خلک په کېشتي دي بلا خلک په کې شهیدان شوي دي. کم کسان چې په کې شهیدان شوي دي پاغي کې 2 پاکستانی مو پاکستان حکومت د هغه لپاره د پی آی جاز ایربس ارینجمنت وکړو هغه 2 کسان خپل ملک ته راوړل دا غو جسمونه خپل ملک ته راوړل چې دا خبره د داد خبره ده د شاباسي خبره ده ګډ ان ویل خو له کار وکړو د هغه سره پاکستاني پرایم منسٹر شهباز شریف صاحب ته دی خو ګور او ته د عمان د بادشاه سره ناسته او ورسره دا ډیسکس کړی دي چې د دهشتګردۍ ختمولو لپاره د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې او زمونږ سپورټ پکاري نمونږ حاضر یو. اوس دا سټیټمنټ د کمال سټیټمنټ دی. ګوره خلک هغه کس په یو کار کې ځان سره شاملې چې کم کس په هغه کار کې ازمایلی شوی چې او دا سړی د دې کار کولو قابل دی د په ماضي کې 3 پیری دا کار کړی دی. اوس زمونږ پرایم منسٹر زی هغه ته وایي چې د دهشتګردۍ په ختمولو کې زمونږ مدد پکاري موږ ستاسو مدد کوو چې ډېره بهترینه خبره ده. د دهشتګردۍ خلاف د بلکس مدد کې د نیکۍ کار کې خو هغه کدا سوچ وکړي چې تا دهشتګردۍ په خپل ملک کې ختم کړل کنه ته ازمایلی شوی په خپل ملک کې د دهشتګردۍ ختم کړی ده که صرف مال فری مشورې راکې صرف په انټرنیشنل میډیا باندې دا شوکې چې او زه د دهشتګردۍ خلاف لګیا یم نو هغه ستا سپورټ اخیستلو ته تیار دی. د دنیا کې عقل نشته دی د دوی په دې ځای کې بوست یا به ګوري نه تا په خپل ملک کې د دهشتګردۍ خاتمې دپاره څومره سیریسلی کار کړی دی. زه تا په خبره باندې پوهه کوم. ګوره دا په بندو کې خلک راووتل که نه یو احتجاجي مظاهره وشوله ته د خلکو ته وګوره په څومره باري مقدار کې راوتي دي په څومره غټ مقدار کې راوتي دي په لکونو کې دا خلک راوتي دي. ولې دا هغه خلک دي هغه پښتانه دي چې دي باقي تنګ شو چې په پښتونخوا کې مسلسل د دهشتګردۍ واقعیت بار بار کېږي او دوی دا چغې اوس دغلته وایي چې مونږ نه طالب منو او نه مونږ فوجي منو کوم چې د یو بل سره جنګېږي د امن او امان صورتحال دي غرق پر کړی دی دلته کې زمونږ سیستم ټول خراب شوی زمونږ اینه تویږي زمونږ بزنس نه چلېږي زمونږ تجارت متاثر دی زمونږ کورونه غرق او پرک شو د هغه خلاف روتي دي او په لکونو کې روتي دي او اوس په هغه باندې فایرینګ وشو او په هغه فایرینګ کې 3 کسان شهیدان دي او 45 د اوسه پورې چې کوم ریکارډ دی هغه زخمیان دي. دا کوم پوسټونه چې په دې سوشل میډیا باندې بار بار راځي چې 200 او 250 او 300 شهیدان شو نو په دې کې حقیقت نشته بس دا پروپاګاندا بیا سٹارټ شي چې چا څنګه پروپاګاندا وکړه. په حقیقت کې شهیدان شوي دي 300 خو شاده غشنت کې دومره په هاي مقدار کې نه او 15 شپوري یا شپږ شپوري زخمیان شوي دي د وسه پورې چې دا کلاس اخلمه دې ځای پورې چې کوم راپورټ روان دي دومره زخمیان شوي دي. اوس ګوره د امن پاسون باندې چې د امن د لپاره د امن د قایمولو لپاره پر امن احتجاج کیږي پاغه باندې دا فایرینګ کول دا ډېر صد افسوس خبره ده. اوس فایرینګ ولې وشو په دغه کې اوس مختلف قسمه رای دي څوک سوی او څوک سوی چې دغه کنفرم لا پته نه لګیدلې. الیمین ګنداپور کمیشن هم د دې لپاره ځکه جوړ کړ چې د پراپر انویسټیګیشن وشي چې دا فایرینګ ولې وشو. پاغه کې ځینې خلک کوي چې دا په دې امن په دې احتجاجي مظاهره کې ځینې شرپسند شامل شو او هغوی کانی په فوجیانو باندې په کیند باندې ورول پتراوی وکړو د هغې خلاف د فایرینګ وشو. که فرض که پتراو شوي وي نو فایرینګ داسې خو نه و په کار چې ته سړی ووله او هغه شهید کا د سړي ژوند واله او څوک وایي چې نه دا په کین په دیوالونو باندې اورېدلي نو هغې فایرینګ وکړو. څوک وایي چې د دې خلکو د ډسپرس کولو لپاره وشو والله العلم هر څنګه چې شوی دی د دې به اوس چې پوره تحقیق وشي په طبیعه کې تر څو پورې چې موږ د پوره پته نه لګېدلې هغه پورې رای نشو قایمولی کم از کم دا ویلی شو چې ډېر زیات غلط کار شوی دی. دا پښتانه به د دې یو په ډبله بیا راپاسي چې یو احتجاجي مظاهرې باندې پر امن مظاهره کېږي صرف د امن اخیستلو لپاره په هغې باندې داسې فایر وشي. او اوس ته که وګورې که نه په دومره غټ مقدار کې خلک ولې راووتلو نو دا نه دی دا مختلف قسمه پولیټیکل پارټیز سیاسي پارټیانو دغه شانته کې د تاجر تنظیمانو د مختلف تنظیمانو علماو هغوی خلک راویستل او خلک چې کوم خلک راویستل چې جمعې مونځ نه بعد به راوځو نو هغوی ته پراپر ځینې ډایرکشنز ورکړو ځینې هدایات ورته جاري کړو. هغه هدایات کې سو هغه دا و چې تاسو به د ځان سره یو د پارټۍ جنډم نه ساتئ یو بل جنډه به نه به د قام پرستۍ جنډۍ نه به چېرته کې د یو پارټۍ جنډۍ نو هغه ټولې ښودلې شوې نه به چېرته کې د یو پارټۍ یا د تنظیمونو بینري روزي بس صرف د سپین جنډې سره چې په هغې باندې به امن لیکلی امن چې دا ظاهر کوو مونږ چې صرف د امن دپاره روزي نو په هغې کې چې خلکو ته پته ولګېده چې امن خو زمونږ د ټولو په کار دی نه څوک د سیاسي پارټۍ دپاره روزي نه څوک د تنظیم دپاره روزي د امن دپاره روزي نو امن خو د ټولو په کار دی.
نو د حق امن د پاره بیا دا کسان په دومره مقدار کې وروتل چې کله بیا بنو کمپلیکس تل کنه دلته کې نه راتل بنو کمپلیکس طرف ته موف کېدل شروع شو تعداد لکونه تر رسیدل او الته کې بیا دغه واقع وشو هغه وس والله علم چې څوک په کانټ ورغلی او پتراوي کړو داغه مزاحمت شوی ستل شوی داغه په پته لګي کمیشن الیامین ګنداپور جوړ کړی دی او هغه به انویسټیګیشن کوي نو پته به لګي اوس کومه دلته کې یو نظر په یو بل سیس باندې ورواچو کنه چې هغه تاسو فوکس هغه طرف ته راوستل غواړم چې زمونږ په پاکستان کې په پښتونخوا کې دا مختلف قسم واقعیات بارها په دې لنډ ورځو کې بار وشو لکه بیخي چې وسنۍ مثال وایو نو په بنو کې په فوجي کنټونمنت باندې حمله وشو تقریبا په 15 جولای باندې اوس په 15 جولای باندې حمله وشو کنه خودکشم پکې او بیا داسې پورا فایټ هم شوی په هغه کې اته فوجیان هغه شهیدان شو بنو کنټونمنت باندې حمله شوی دا غینه یو ورځ بعد په 16 جولای کې په ډیره اسماعیل خان کې په هسپتال باندې حمله وشو څنګه چې موږ مزمت کوو کنه چې اسرائیل ول په غزا کې په هسپتال باندې حمله وکړل چې دا ډېر غټ جرم دی په هسپتال باندې حمله کول حق هسپتال باندې حمله وشو دلته کې په ډیره اسماعیل خان کې چې باغی کې دوه فوجیان عام 15 کسان چې جنگ سره ایز لینا نشته شهیدان شو د دین علاوه په باجوړ کې دماکو شول نو په مردان جلاله کې دماکو شول نو په یوځ کې ول کې مختلف قسم واقعیت بار وشو باغی کې د عام پښتنو اینا بار توی شول اوس دغه شانته کې واقعیات نه دي د دهشتګردۍ دا زموږ په گاونډي ملک کې ریسنټلی بار راپورټ شو په کوم ځای کې په انډیا کې په دا چې کوم واقعیت شو دا مینلی په کشمیر کې وشو څنګه چې په پاکستان کې د پښتونخوا کې وشو د پښتنو اینه بار توی شو دغه شانته کې دا په کشمیر کې وشو دا د واقعیت چې کوم په انډیا کې شوی دي په 9 جون باندې حمله شوی او په یو بس باندې چې باغی کې د هندوان روانو مذهبي هندوان خپل څه د مذهب رسومات ادا کولو د پاره او باغی باندې حمله شو بلا کسان پکې مړ شو په 9 جون باندې بیا ورپسې میاش بعد تقریبا په 8 جولای باندې د فوجانو په گاډي باندې په کشمیر کې کټو انومي علاقه کې حمله شو باغی کې بلا شي کسان مړ شو په دقه کشمیر کې بیا د اغینه یو 8 ورځې بعد په 16 جولای په ډوړه کې حمله وشو چې باغی کې بلا شي فوجان مړ شو نو داسې قسم واقعیات په پاکستان کې په پښتونخوا کې او په انډیا کې په کشمیر کې ریسنټلی بار وشو اوس په دې کې د کمال خبره ده چې انډیا کې دا کوم واقعیت وشو نو انډین زوی چې د دې واقعیتو د شاته چې کوم تنظیمونه دي کنه دا پاکستان سپورټ کوي مطلب دا حمله د دهشتګردي د پاکستان په ترو شوی ده او په پاکستان کې چې کوم واقعیت بار وشو نو پاکستان چې کوم تنظیمونه یادې چې دا هغه تنظیمونه کړی دي او ورسره پاکستان دا وایي چې دغه تنظیمونه ته سپورټ د انډیا او د راه حاصل دي دا پکې هغه غوته وي او دا دهشتګردي هغه وایي چې دلته کې دا سی پی کو نشي او دا ملک مات شي او د ملک ماتول لپاره دا ټینک اکټیو دي کنکلوډ خبره دا چې دی خپل د دهشتګردي واقعیت په دوی ورړي او دوی د خپل دهشتګردي واقعیت په دوی ورړي دلته کې عام کشمیریان غریبانان پازاب شوي دي دلته کې عام پښتانه غریبانان پازاب شوي دلته کې د کشمیریانو کورونه او وطن غرق پرک شو دلته د پښتنو کورونه او وطن غرق پرک شو خبره دا چې تاسو د یو بل سره مسله ده د دوانو سټیټس نو یو بل باندې مخامخ د دومره غټ فوجونه چې جوړ کړي دي ولې نه ورځي چې دغه قسمه ګوریلا اټیکس روان دي په یو بل باندې بلیم گیم هم سٹارټ کړی دی او عام پښتانه او کشمیریان باغی کې پازاب شوي دي دغه د امن حل کړي ته مونږ سوچ وکړو کنه دا چې ویم چې اسلام کو پورا مونږه فالو کو کنه اسلام هغه مکمل ضابطه حیات ته چې دا تعالی د امن چابي درکې چې امن به څنګه قائمه دا ګوریلا وارز دي دغه ګوریلا وارز په اسلام کې پروهیبټډ دي اسلام د ګوریلا وار اجازه نه ورکوي پټ په پناه باندې حمله کول اجازه نه ورکوي که په دې باندې زمونږ خلک پوي شو دا ملکونه په پوي شو چې یورپی ملکونه په هغه باندې عمل کوي امن قائمه دي ګوریلا وار څنګه په اسلام کې منل لکه مثال کې تور پر کزتا توی مکان د ګوریلا وار د منې کېدل یو څو اگزامپل درکم د بخاری مسلم کې حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې خپل فوج به کله جنگ لګو نو د کفارو خلاف به جنگ لګو کنه نو ورته ویل الله په نوم باندې او جنگي خو د حد نه سیوا تجاوز مکوي اوس د دې خبرې څه مطلب شو چې د حد نه سیوا تجاوز مکوي دا کته په نورو احادیثو کې وګورئ نو خبره بدته کرسټل کلیر شي په بخاری مسلم کې دارقطنی کې ابي داود کې بتاته دا میلاو شي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام به خپل فوج ته وي د حد نه سیوا تجاوز مطلب څه دا ته وسم خپل فوج ته وي چې خزي بنه وجنه عام زنانه وغیرہ ماشومان بنه وجنه ایون تر دې چې زناور بنه وجنه فصلونو ته بسنه وای مطلب دا چې چا سره د جنگ دی ال اعلان باغته وي چې تاسو سره جنگ دي ځان ریډي کا او فوج په فوج باندې بجنګي چې کوم کس تاسو جنگ نه کوي یا کوم کس الته کې خپل ډیفنس ته ولاړ له اسی بي به ته حمله کوي دا ګوریلا وار چې پاره کې عام خلک مری د امن دي په اسلام کې او دلته کې چې دلته دماکو شونه الته کې دماکو شونه هغه والو ته دا پکې والو ته پدې کې څومره عام خلک مری څومره زنانه څومره واړه ماشومان ونی بوټو زناور خلا پرې دا څومره مری دا قوم په دې باندې ایجوکیټ کول دي
مست په دې باندې ایجوکیټ کول دا تعلیم ورکول چې اسلام دا تعلیم تعالی نه درکړي چې د یو کس اینه بې ځایه توی کا په یو جنگ کې چې ستا په خیال کې دا ښکاري چې دا ما د بل سره جنگ او پای کې ته ګوري لا وار وکړي نو دا اسلام ډېر بهترین حل ورکړي. اوس ګوره د دې کومه حل وګورو چې پښتانه د دې حل څنګه راستلی شي. نو حل همدغه دی چې دا پښتانه په یو ځای باندې راوځي څنګه چې په دې بندو کې وروتل کنه داسې په پښتونخوا کې پر امن طریقې سره صرف د امن د ډیماند کول لپاره یو ځای تر څو پورې نه راوتی یو ځای د دې خلاف आवाज نه وجود کړي نو ته هغه پورې امن اغستل امن په پلیټ کې بیا نه ملاويږي. پر امن طریقې سره د امن د جنډې لاندې چې د فرقواریت والا جنډې شولې د قام پرستی جنډې شولې د پارټي بازي جنډې شولې چې دا سيزونه پکې نه چې خپل مقصد د لپاره د خپل مفاد د لپاره پکې خلک خپل سیاست له چمکاو نه ور کوي صرف د امن د لپاره روزي نو امن راتلی شي. د دې نه علاوه کو ملک پاکستان غواړي چې زه دا خلک ټول بالکل یو ځای کما که پنجابیان دي که پښتانه دي که سندیان دي که بلوچستان دي چې په ټول ملک کې امن راشي او د خپل ادارو سره خلک ودرېږي او د ایکستریم ایلیمنت خلاف چې کوم ایلیمنت په ملک کې د عام خلکو او ورسره د گاونډي ملکونو د پارم اور ثابتې دي شي د دې خلاف کاروي وکم دا ختم کم نو دا د کول شي چې کله دا ټول خلک دی یو او ټول خلک د څنګه یو کول شي نو دا د ملکی ادارو کار نه دی دا د ملک اداري نشي کولای دا واحد پولیټیکل لیډرز کولای شي. ظاهر خبره د پولیټیکل لیډرز هغه دیم په دی وجه باندې چې خلک راجمع کولای شي نو دا د پولیټیکل لیډرز په تر باندې د کولای شي او اوس کومه پولیټیکل لیډرز باندې نظر واچو کنه دا چې کوم پولیټیکل لیډرز الریډي په پاور کې دي په حکومت کې دي په خپل باندې غوښوک نه راجمع کیږي او په ملک کې خدن نه انتشار پیدا کړي. اوس دې ټیم کې د ټولو مقبول ترين لیډر چې دا په خپل باندې په کثیر تعداد کې ټول خونو خو بیا په غټ تعداد کې په میجارټي کې خلک راوځي کېدي شي او ډایرکشنز دغه فالو کولای شي نو هغه عمران خان دی نو لہذا اوس په هر طریقه باندې په جګړه ختمي کې صلح راتلی شي د سره چې د خلک اوس ګوره زمونږ هم د سره سخت اختلافات دي د عمران خان سره شدید اختلافات دي خو اوس خلک د خبره مني خلک په د پسې دي خلک د په आवाज باندې راوځي خلک د په आवाज باندې راجمع کیږي نو چې جمع کیږي خو یا بسم الله سهل خو پکار دی کنه څه خو د طریقه پکار چې باغی باندې خلک راجمع شي تر څو پورې یاد ساتخه پرایم امپورټنس والا د ټولو نه اهم چیز دا دی چې خلک کې کدن اتفاق پیدا شي د امن لپاره نو اوس په خلکو کې دنه اتفاق پیدا کول او په کثیر تعداد کې خلک راوځي کول نو د ټیم کې د ټولو نه مقبول ترين پولیټیکل لیډر هغه عمران خان دی چې داغه په وینا کېدل شي چې داغه په وینا کېدل شي دا یو بهترینه طریقه ده کو سټیټ غواړي چې دا امن راشي سو یا بسم الله. باقي دغه شانت کې په پرشر باندې په زور باندې چې رمون به د دې ایکستریم ایلیمنټس خلاف د سی اپریشن په دې طریقه باندې کوو نو هغه سره هیستوري قتل پکار دي چې په هیستوري کې دغه سره ریزلټ راوته دی کنه او د هغه نم علاوه د سرو زرو چاړه کما سره او د یو کس خېټه پیواله کیږي نو هغه د سرو زرو چاړه چې کس په خپل خېټه وي هغه سره زر دغه پکار نه راځي نو دغه شندغه سيزون تم سوچ کول پکار چې کېده شي سيزون خو موږ ته سره زر ښکار شوی چې دا د ملک وسیع تر مفاد کی خو دا وسیع تر مفاد نه سیوان نقصان ملک ته هغه تم یو نظر سوچ کول پکار لګ نظر ثاني پی کول پکار ده که دا هغه په ودرولو سره یا په هغه کې د ځینې خبرو سره امن راتلی شي نو امن لرلمبه د ټولو نه اول امن له ترجیح ورکول دي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير.